سومالیا هیواد د افریقا په ښکر کې موقعیت لري. دغه هیواد یوه اوږده ساحلي تړانګه لري چې د سمندري حملو نقل له پلوه ډیر ارزښت لري او دغه ځای یې پر یو مهم نړیوال سوداګریز مسیر بدل کړی دی. دغه هیواد 15 میلیونه نفوس لري. سومالیا په 1960 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه او د سومالیا جمهوریت بنسټ کېښودل شو. دلته په 1980 لسیزه کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1991 کال کې د حکومت په ړنګېدو تمامه شوه. د سومالیا د ملي غورځنګ اپوزیسیون ډلې له دې وضعیت څخه په ګټې اخیستنې سره د 1991 کال په مای کې د سومالي په شمال کې واقع دغه سیمه د سومالیلند جمهوریت په نوم آزاد هیواد وباله. سومالیلند نږدې 6 میلیونه نفوس او یو جمهوریت نظام لري. اوسنی ولسمشر موسی بیهی عبدي په 2018 کال کې ټاکل شوی و. جمهور رئیس د 15 کلنو دورو لپاره خدمت کولی شي. د سومالیلند بندر بیربرا د سیمې د یو شمېر هیوادونو لپاره چې په وچه کې ایسار دي او سمندري لاره نه لري ډیر مهم دی. که څه هم دغه هیواد په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د هغو نښتو په تضاد کې چې د سومالیې په نورو برخو کې جریان لري، دغه سیمه نسبتاً باثباته ده. د سومالیلند حکومت له دې ثبات څخه په ګټې اخیستنې سره د سیمې ډیر شمېر زیربناوې بیرته رغولې دي چې د کلونو جګړهیز وضعیت له کبله ویجاړې شوې وي. تر اوسه پورې څو ځله کوښښونه شوي دي چې د سومالیا او سومالیلند ترمنځ شخړه ختمه او دواړه سره یو ځای کړای شي. په دې کې په 2004 کال کې د انتقالي حکومت جوړېدل هم شامل دي. سره له دې هم د سومالي په ډیره برخه کې ګډوډي حاکمه ده. د 2000 او 2018 کلونو ترمنځ په دغه هیواد کې د سمندري غلاو پیښې ډېرې شوې وي چې په نړیواله کچه د پام وړ وګرځېدې.